چې ښه جامه او ښه پیزار در باندې کېږي، د لالونو کاروبار در باندې کېږي او د غرونو په سر لار در باندې کېږي، مصنوعي شان سنگار در باندې کېږي. خو دولته څو څیزونه داسې هم شته چې لتانه زورور دي او لتانه بختور دي او لتانه معتبر دي. دا منمه چې خاني در باندې کېږي، ډېر کارونه شیطانی در باندې کېږي، دا ورانی او ودانی در باندې کېږي، تر څه د زندگی در باندې کېږي. خو دولته څو څیزونه داسې هم شته چې لتا محتاج نه دي او لما محتاج نه دي، د هیڅ چا محتاج نه دي. ستا منم ضرورت زیات ته ډېر علم در ترامات ته او چې ته چا سره نه خلق وایي دی میرات ته. خو دولته څو څیزونه داسې هم شته چې ستا زور ډومنینه سپینه او توره ډومنینه اوبه او اوره ډومنینه، که ته دومره زورورې، که ته دومره بختورې، که ته دومره معتبرې، زه یو کار خو راله وکړه، دا سینګار خو راله وکړه، دا پیري راله ځواني که را واپس مې زندګي که، مور او پلار راله ژوندي که، یو هندو خو جنتي که. ښه دا کار نه شې کولی، دا سینګار نه شې کولی، د چا زړه کې د چا زړه له لږه لار نه شې کولی. دا کار نه شي کولی، دا سنگار نه شي کولی، د چا زړه کې د چا زړه له لږه لار نه شي کولی. نو بیا ته زورور نه یې، په هغه زورور نه یې، نو بیا تش د شګې بندې لکه اوبه زورور نه یې. چې په ما یې سکار نشته نو په تا یې سکار نشته، په دروغو پسې نه ځي، په رښتیا یې سکار نشته. منیر داسې لیونی دی چې په چا یې سکار نشته. چې په ما یې سکار نشته نو په تا یې سکار نشته، په دروغو پسې نه ځي، په رښتیا یې سکار نشته. منیر داسې لیونی دی چې په چا یې سکار نشته. زه په نورو پسې ګرځه، په کمزورو پسې ګرځه، تر سپوږمۍ ختلې یې یاره اوس په ستورو پسې ګرځه. اکمري غلامي نه کوي، نه بیخي غلامي نه کوي. منیر ستړی وجود ګرځي خو ذهني غلامي نه کوي. د هغه زړه سمندر دی، هغه څه ته وارخطا دی، هغه ژوند ته نه سړي، ژوند هغه ته وارخطا دی. د هغه زړه سمندر دی، هغه څه ته وارخطا دی، هغه ژوند ته نه سړي، ژوند هغه ته وارخطا دی. ژوند خو څه د اوړي شپه ده، په نهره هم تېرېږي، په غریبو باندې جمع بې څادره هم تېرېږي. زه په روغو پسې ګرځه، په دروغو پسې ګرځه. دا انسان خو لیونی دی، په ایمان خو لیونی دی. دا په ځان نه دی سړیه، دا د ځان نه دی سړیه، دا په ځان خو لیونی دی. منیر جان خو لیونی دی، منیر جان خو لیونی دی، منیر جان خو لیونی دی. السلام علیکم مینوالو، خپل یو نظم تاسو سره شریکوم چې داغي موضوع د هوس موضوع لري. امید لرم تاسو به خوښ شي. وایي چې دا څنګه مسلمان دی، دا د څنګه ایمان دی، دا څنګه مسلمان دی، دا د څنګه ایمان دی، د بل عزت غل دی، د نن دور دا انسان دی. دا څنګه مسلمان دی، دا د څنګه ایمان دی، د بل عزت غل دی، د نن دور دا انسان دی. نه جی نه، دغه انسان نه دی، لیو دی، زناور دی. نه جی نه، دغه انسان نه دی، لیو دی، زناور دی. د دین ایمان مذهب او د حیا نه ناخبر دی. پښتون یې که د بل وطن وګړی یې ځوانه، پښتون یې که د بل وطن وګړی یې ځوانه. پتا هم ادبار ورک شو، بی ادبار بی ایمانه. د خدای او د رسول او د سنتو بې خبره زمونږ د دې زړونه دی پور تکړه لوخړه. د هر پښتون زړه غواړي چې وجود درله ټوټې کړي، د هر پښتون زړه غواړي چې وجود درله ټوټې کړي، چې ستا په دې کچه ځوانۍ د اور بلې لمبې کړي، کړۍ چې د غړو سور کړي او تا پکې ګزار کړي، کړۍ چې د غړو سور کړي او تا پکې ګزار کړي، چې ستا غوندې بې پته د خوبونو نه بیدار کړي، چې داسې بې ضمیره بل پیدا نشي په قام کې، چې داسې بې ضمیره بل پیدا نشي په قام کې. ته لاړ شي یو ماشومې له ژوند ورله نیلام کړي، چې داسې بې ضمیره بل پیدا نشي په قام کې. ته لاړ شي یو ماشومې له ژوند ورله نیلام کړي. د مور د زړه د سړکو د درد ځان خبر کړه، د مور د زړه د سړکو د درد ځان خبر کړه. ځان اوجنه پانسی که ځان د تنه جدا سر کړه. ته اوس هم سترګې وغواړې سا واخلې اوبه وڅښې، ته اوس هم سترګې وغواړې سا واخلې اوبه وڅښې. بې عقله زړونه وژړې سا واخلې اوبه وڅښې. ته ځوان یې د مور ویاړې د مور فخر یې ظالمه، ته ځوان یې د مور ویاړې د مور فخر یې ظالمه. ته خان یې د خور ویاړ یې د خور فخر یې ظالمه. مونږ څنګه په ځان ننګ وکړو چې مونږ پښتانه یو؟